سلامونه ګرانو ملګرو، خوښۍ لرم چې روغ او جوړ باستئ. دا دی زه یو ځل بیا هم تاسو ته د یوې نوې ویډیو باره کې راغلی یم. په دې ویډیو کې تاسو پوه شئ چې څنګه کولی شو د فیسبوک لارې پیسې وګټو. نو د هغې دپاره به لومړی باید تاسو فیسبوک اکاونټ ولرئ او د هغې څخه وروسته باید تاسو په فیسبوک یو پیج ولرئ. نو فیسبوک اکاونټ جوړ طریقه خو ما تاسو ته وختاً اپلوډ کړې وه. نن مې نو تاسو ته د جیمیل د پیج جوړول طریقه راوړې ده. نو هیله تاسو دا ویډیو خوښه شي. که ویډیو هم خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ خپلو ملګرو څخه، ټول ملګري د ویډیو څخه خبر شي. ښه ګرانو ملګرو، راځئ شروع کړو په ویډیو باندې. لومړی ځو ټول نه مخکې فیسبوک ته ځو، فیسبوک صفحه خلاصوو. چې کله مو فیسبوک صفحه خلاصه کړه نو په دغه پاس تریخانو باندې مو کلیک وکړئ. چې کله هم د کلیک وکړو په دغه پیج باندې مو کلیک وکړئ. دې څخه به وروسته تاسو راشئ د لاندې کریټ پیج باندې مو کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک تاسو دغه صفحه خلاصیږي نو یعنې تاسو لومړۍ مرحله شروع کیږي. دلته ګیټ سټارټډ باندې مو کلیک وکړئ تاسو. چې کله مو په دې کلیک تاسو ته هلته لومړی تاسو نه د پیج نوم غواړي چې تاسو دا پیج د څه په نوم جوړوئ. نو زه ورته د پیج نوم ورکوم افغان اتلان. نو زموږ د پیج نوم به شي افغان. تاسو هر څه ورکوئ خو زه ورته افغان اتلان ورکوم. چې کله مو نوم ولیکو نو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته وایي چې کومه کټګوري کې یعنې زیات غواړئ. دغه درې تیار لیکل شوي دي، نو تاسو هم لیکلی شئ، خو زه دغه دوه تیار سلیکټ کوم او نیکسټ باندې کلیک کوم. چې کله هم په نیکسټ باندې کلیک وکړو نو سبمیټ یو څه کمزوری دی. نو چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړو تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. انتظار کوو ورته لږ. دا دی. نو تاسو نه ادرس غواړي، د خپل ځای موقعیت درنه غواړي، نو تاسو کولی شئ دواړو کې خپل ادرس ورکړئ، پاسني او لاندني کې. نو لاندني کې تیار لیکل شوي دي. بیا هم که تاسو کې باید خپل ځای پیدا کوئ نو سرچ کې ولیکئ. دلته به راشئ، زه لیکم چې کابل افغانستان تیار لیکل شوی او پاس کې ورته هم لیکم کابل. پاس کې ورته کابل لیکم. چې کله مو ادرس پوره کړو دواړو خانو کې نیکسټ باندې مو کلیک وکړئ. چې په نیکسټ هم کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه نوې صفحه خلاصه شي. دغه دی ستاسو اکاونټ مو جوړ شو، ستاسو پیج جوړ شو بخۍ افغان اتلان. نو د پروفایل لپاره به کلیک وکړئ، په دې ځای باندې اپلوډ فوټو باندې کلیک وکړئ. نو زه دلته یو عکس دغه عکس سلیکټ کوم چمن والا. په ډن باندې کلیک وکړئ. دا پروسس کوي چې د فیسبوک د قوانینو خلاف خو به نه وي. نو د پروسس مرحلې څخه چې ووځي دا عکس انتظار کوو ورته ملګرو لږ. دغه دی فوټو اپلوډ شو. ډن باندې کور فوټو اپلوډ کوئ نو هم اپلوډ کولی شئ، خو زه په ډن باندې کلیک کوم. نو اوس به موږ ته خپل پیج خلاص شي افغان اتلان. نیټ یو څه کمزوری دی ملګرو. نو دغه دی زموږ پیج جوړ شو. لایک 0 دی، فالوورز هم 0 دی. نو تاسو دې څه کولی شئ خپل ملګري انویټ کړئ د فیسبوک له لارې. تاسو کوم فیسبوک ملګري د هغې نه انویټ کولی شئ. نورو ګروپونو کې دا شیر کړئ، خپل ګروپ چې څو تاسو ته ملګري پکې زیات پیدا شي. نو دا اوس تاسو د فیسبوک کې د پیج جوړول. پیج کې ملګرو پیسې هم ورکوي، خو چې کله تاسو فالوورز 10,000 او 2 کومنټ یې پوره کړئ نو تاسو ته پیسې هم درکوي لکه یوټیوب غوندې. نو کولی شئ چې پیسې هم وګټئ د فیسبوک له لارې، او خو باید پیج ولرئ ځکه فیسبوک کې پیسې نه ورکوي، پیج کې یوازې پیسې ورکوي. تاسو به ورته پیج جوړوئ. تاسو کولی دغلته ویډیوګانې عکسونه اپلوډ کړئ چې خلک دلته ډېر لایکونه او کومنټ یې ولیکي نو 2 لکه کومنټ باندې او 10,000 فالوورز باندې پیسې. که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو نو ویډیو د سره لایک، شیر او خپل نظرونه په کومنټ کې ولیکئ. تاسو نور په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او چینل سبسکرایب د نه یاد نه وځي ملګرو، نو چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.